د ګلکارۍ په چارو مصروف شیرنواز تڼۍ لکه د نن ورځې د کار پیلي د هرې ورځې پیل وي، خو وایي د ټولو مصروفیتونو ستړیاو د ژوند دردونه یې د شپېلۍ په غږېدا اراموي. چې کوم وخت داسې یا خپیانه در شي یا داسې څیک به غورات کو بیا په ورځې روح لمه دا دروي زه ووایم. دا شپېلۍ څنګه وه چې تاسو شیرنواز د خپل ژوند شاوخوا 22 پسرلي د همدې شپېلۍ چې اوس پرې د آرام او تسکین تاکیه کوي ورسره ده او غږوي. وایي لا 7 کلن و چې مشري کاکا یې ورته اخیستې وه. چې زه داسې 7 کلان به وم چې په یوه وخت کې دغه شپېلۍ متتره رخصتې وه د بازور نه یې تر وړې وه. بیا داسې زیره ما وه زیم پې وې غرې کې بیا دا ځنګل وي خو ورک شول ځنګل چې اسمان نه کې برېښه ده داسې ځنګل وي په دغه کې وژه بیا په دا کې به دا خبر وه هغه وخت نه مو ویو لکه ټول عمر به مو څه کال 40 کله څه اندازه وي داسې اندازه خو لکه 22 کله 21 کله به دغې شپېلۍ وتلې وي چې ښاغلی تڼۍ وایي کله کله د شپېلۍ کیف دومره خوندور وي چې خوړونکو خزندګانو او زهرجنو مارانو هم درکړې او ترخوا یې راغلي دي. دغه ډېر در وایي چې زه په ویږدې ووایم بیا دغه مو خپله سترګې په پټې شي په دغه در ویندې خو خپله سترګې مو پټې شي بیا لکه یو څه وي دا یوزه پرې کو وایي بوسې ریغې وبوسي یوزو بیا په دغه وخت کې څیک ماران ورته وایي څیک مانګیر ورته وایي دغه مانګیر غولی دی ماته مخ ته ودرېږي دا سر پلان کړو بیا دا به ما نه دی لیدلی چې دا به موته دی په کوم وخت کې وي لوړ وي دا مانګیر موته لیده خو چې ما سترګې جواتې کړې یې موته د په منځ کې دی داسې 1.5 سنتۍ فاصله نه وه دی داسې ته وي لوړ وه دغه مانګیر بس مونه در وای ولوېده جګ شو ما خو به چې وایي دی د منه ولو وغورځېده د منه ټوپ ولو وکړ د به ته څه ونه ویل چې مانګیر به چې ډېر په وته به کړم ځکه لوند به وه دی به بیا رویت بوته هغوړه به منګوره ته وکړه مانګیر به رویت یا به په لندا وویشته یا به دغې ټیپک د سر نه د کړتیس لرې کړ به نه ادوري به یې پوته شوه په دوره یې به وویشته مانګیر به مړ کړ. د ښاغلي شیرنواز مخې ته راټول شوي ځینې میناوالې هم له نوموړي متاثره دي. د ژوند د چارو له ستړیا وروسته د ده خواته راځي او د ده د شپېلۍ له وهلو خوند اخلي. د ده له شپېلۍ د خوند اخیستو ترڅنګ دوی هم د هغه دغه آله په ډېره مینه اوري، خپل ذوق پرې خړوبوي او زده کوي. ان کله کله دوی هم د غږولو لپاره زړه ښه کوي. شیرنواز وایي که څه هم د شپېلۍ کیف به یې د ژوند تر پایه هیر نه شي خو د وخت په تېرېدو یې اوس د ژوند چارو اوږه ورکړي او غږولو ته یې ډېر کم وخت لري. سید وزیر اند، آزمون راډیو، خوست.